ډیرو درنو قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته. لومړی خبر: د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي د شواروس بند د پروژې چارې په چټکۍ سره روانې دي چې ډیر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دوهم خبر: د کابل ښاروالۍ تېره ورځ د پارکسي سینما د ورانولو چارې عملاً پیل کړې. د کابل ښاروالۍ وایي د دغې سینما د ودانۍ بیارغونه ناشونې وه، نو اړینه ده ونړول شي او د ښاري معیارونو له مخې بیرته له سره ورغول شي. کابل ښاروال د یادې ادارې متخصصینو ته لارښوونه کړې چې هر څه ژر دي د نوي پارک په اړه خپلې تخنیکي او فني مطالعې پیل کړي. دریم خبر: په تېرو 2 اونیو کې 7 میلیارد او 170 میلیونه افغاني ملي عواید راټول شوي. د مالی وزارت وایي د 2019 مالي کال د لړم میاشتې له لومړۍ نیټې نه تر 15 نیټې پورې 7 میلیارده 170 میلیونه افغاني ملي عواید راټول شوي دي، چې له دې جملې 394 میلیونه له مستوفیتونو، 1 میلیارد او 180 میلیونه له مالیاتي عوایدو څخه راټول شوي دي. دریم خبر: کندهار کې موټر بم چاودنې 14 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار ولایتي امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت میوند ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ موټر بم برید شوی، چې له امله یې د 2 ښځو په ګډون 4 کسان شهیدان شوي او د 14 ملکي وګړو په ګډون 32 کسان پکې ټپیان شوي دي. څلورم خبر: د ولسمشر دوهم مرستیال استاد دانش وایي د امریکا له نوي حکومت څخه غواړو چې د افغانستان د سولې مذاکراتو روان بهیر دی له سره کتنه وکړي. استاد سرور دانش په سیمهییزه کچه د معلوماتو بهیر د تقویې په ملي کنفرانس کې د امریکا د حکومت له نوي رهبرۍ څخه وغوښتل چې په دوحه کې د افغان سولې روان بهیر باندې له سره کتنه وکړي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د سولې د خبرو په بیا کتنې سره به موجوده ستونزې حل او ټینګار یې وکړ چې ټول لوري دې په مسؤلانه توګه په زیات دقت پر واقعیتونو او حقایقو ولاړې سولې څخه ملاتړ وکړي. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې دا خبرې ټولګه به مو تر پایه لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ.